یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق ته کافر شي. هغه من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کوله. خو اسنن می شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته ویل چې خدانو په خدای قسم چې ستا دومره خنیت ته نو زبم درته ټیک مسله وکم غلطه به درته نه کوم. وی ګوره ته خو پیره خلق د لاسونه صفای خپې د ښکلای سجدې درته لګئی لوی ولی او بزرګي. خو پیر صاحب یو نصیحت می واوره چې داسې چرې ونه وی ګوره چې زه اسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کی او کدی اوویلی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی اوویلی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړو، 6 لکه کاله په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته وایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته وایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه ښه یم. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د دنه بهتر یم، نو زه څنګه دته سجده وکم. نو الله راته په جواب کې وایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه او ان عليك لعنتي الى يوم الدين. ابلیس تر قیامت پورې مې لعنتی کړي. دا انا ټکی دی ولې وې، دا زه دی ولې وې. ته صحیح که سیم خو زیمه هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه څوک شته؟ هغه کم شی دی چې ته پې ووایې چې زه. نو زما عزیزانو دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی. هر یو چې راشي رونو زه به داسې وکړم، رونو زه به داسې وکړم، رونو زه به داسې وکړم. نو نتیجه به یې ګورئ او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولی دي. مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی دی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین د پاره وي. که نور دې ټڅ وکړو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم، ټک دې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کړه او قرآن وکړه. زه به نه وی، که دې زه ووایې نو ښه به نه. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک او پاکستان تباہ او برباد شو د زه د لاسه. نن وګوره ستا په ملک کې څه اسراف شروع دی. دا بینر یې وګوره، دا پوسټر یې وګوره، دا بوتان وګوره. یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل دی. دا ستا ملک دی، دا څه پلیت او بېغیرت ملک دی. ورشه الیکشن په امریکا کې وشو، بېغیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی کنه. او د بدبخت بچو ټوله شپه دا د شاخه تاخه زامن راغونډ کړي او جیتے گا پیار سے بولو، جیتے گا پیار سے بولو، زما د مور میړه جیتے گا، ذرا شوق سے بولو، زما د مور پینځم میړه جیتے گا. دا د ګډې زامن چې دي په دې قهر ټوله شپه اخته غوږونه یې راته وخوړ. یو لوی عذاب جوړ دی. اسراف څه ته وایي؟ او ظالمه ملک او ظالمه قومه. اسراف څه ته وایي؟ اسراف وایي دې ته چې پیسه بې ځایه خرچ کړي. په دې منبرانو کې یو ولاړ دی، مونږ ته جومات ته درۍ غوښتې وي. دا جومات کې درۍ نشته، ویل یو 100 روپۍ به زه چنده پکې درکم. د هغه منبر نن 2.5 لکه روپۍ خالی په پوسټر او بینر ولګولې، 2.5 لکه روپۍ، او جومات له 100 روپۍ چنده ورکول. اسراف څه ته وایي؟ بے ضایع مال خرچ کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناستې اسراف به نه کوي. دا نن په جماعتونو کې دا بمبي چې دي ګوره دام لوی اسراف دی. زمونږ بیړه
مړه مونږ هم چرته لا د سړي ځامن یو. دا جماعتونو کې دا بمبې نه دي. په یو اودس د 100 اودسونو اوبه خرچ کړي، په یو اودس بمبره پریدي کولاو، او چې بیا لا داسې شیخ غوندې ورته ناستي، لاس دغه لکه خدای دې خونه چوړه کا خو خلاصې کا وکړه. که استنجا تکینی لګیا وي تب وای چې چرته کنده کني که سبلا کوي خانه دې خراب شي. نو په یو اودس د 100 اودسونو اوبه تبا کی، په یو لوټه استنجام کیږي او اودسم کی یو لوټه. دا بمبې دا لوی عظیم اسراف ته ستا په دې ټولو جماعت دا ټوله بے ځای خرچ کی. نو اسراف وای دی ته چې سړی مال بے ځای خرچ. یو سړی تماوي چې اسراف دیته وای، ما ته وی چې دا مونږ ګيري مری چې کلو مالګیره چې کله کمی پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکه دا اسراف ته. ځکه چې ګیره کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرې دی کنه کله خو به نه. نو کمی پیسې چې په ګیره کلولو نایله ورکه دا اسراف ته. نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف. دا نن چې ستا ملک پوسټر چاپ دي چې مونږ به د غربت خاتمه کوو، د غربت خاتمه وکړو. غربت خاتمه چې دا چې خدای نه کړو د غربت خاتمه ته نشي کو. د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي. کته د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابي نشان سیکل خپل هونډا کارت کې ګرځي، د 13 لک روپو په بنز کې ګرځي، او قوم لدی روسه سیکل په نشانه کې اغسته دي چې ورونو که زما وسراغه په دې اسخا سیکل بس ورېږي. تاسو خیال لرئ ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے کتاب دے ووٹ ورکه کنی سر خورا خپل بلا تور در پسی زارک شچی چاله ورکه وای ما سکار دے چې زتا ته مینته کوم وزاره کو. بیا د دې خزي ګرځي لګیا دي لنډري داسې لپټي چولی او په دې کوسو کې بلندري بیګاره ته چاوي دلته خزي راوته الکان ور پسې شو. ما الکان خو پرې د سپیور پسې کړي خزي ګرځي لګیا. اس ملک شو قرآن او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پرستای چې دی جمعتونو ته تاله ولګوم او یو رانه جمعت ترانه شي او چمړ شي ویم چې خپو کې پړی واچوم هم داسم په ډیرانو غرزوم. نه د خخېدو قابل دی دا قوم او نه د جمعت ته دراتلو قابل دی. دا غرق او تباہ قوم په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی. بالکل صد مولا او د بزرگ د لاسه هلاک شو تباہ شو. دغه مولا دی هر باطل ډلې سره مولا مرګره دی هر ډلې سره او ورته چې د دې دونه شملې خوږي یو مولا دی دلته یو مولا دی. په دې ملک بغرزیدا او شریعت کانفرنسونه به کول جهاد کانفرنس به کولې راشي چې کور درته وخم په 1 کروڑ او 15 لک روپۍ باندې کور جوړ او پیسې راټولې کړې دي په جهاد کانفرنسونو. پردای مور ځامنې جهاد ته لېږل او په خپل 1 کروڑ 35 لک روپۍ باندې بنگله جوړه کړ. نو زما عزیزانو زمونږ د لاسه وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نن زمونږ د لاسه دین ته او اسلام ته اور لګېدل. مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباه ده. مونږ غرق یو د پیغمبر یو سنت ته سپک قتل سړی په ټکي کافر شي. مرزا بیدل یو شاعرو چای اشعار واورېده نو خیال یې کړی چې دا خو به ډېر لوی بزرګي دا دومره ښه شعرونه یې ویلي. چې راغی تپوس یې وکړو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناست دی یا جماعت کې خلق ورته خلوت جماعت نشته دی هغه وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناست دی ګیره کلی لګیا. چې ورغی داسې ورته وکړه نیمه ګیره کله وه او نیمه پاتې وه. ورته وی چې مرزا بیدل سماریش را مې تراشي ته ګیره کلی اشعار څنګه وی غوړې زیړې خبرې کې او کلی ګیره. نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را مې تراشم لیکن دل مخلوق را نه خراشم. ګیره کلوم خو د خلق وړه نه ازاروم. نو سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما به تراشن ریش دل محمد رسول الله را مې خراشي. ته چې ګیره کله ته د جناب محمد رسول الله زړه لګیا زخمی. مرزا بیدل بیهوش پرېوه نیمه ګیره کله او نیمه پاتې
او بیهوش شو. چې په هوش کې راغی نو سړی د مرۍ نه ونیو ورته وی جزاک الله کے چشمم باز ساختی جزاک اللہ کے چشمم باز ساختی مرا با جان جان ہمرا ساختی وسړیا خدای دې تعالی ډېره لویه جزا درکړي خدای دې در سره ډېره نیکي وکړي تا خو ماله داسې نصیحت وکړو چې په دې عمل وکم د جناب محمد رسول الله سره دې ملاو کړم نو عزیزانو نن ستا ملک ټول اسراف دی ټول ملک اسراف په واده کې وګوره ټول واده اسراف په مړی کې وګوره ټول مړی اسراف دی هیڅ پیسه د ملک او د قوم چې دا په خپل ځای کې نه لګي که حکومت ته سیاسی رشوت په تور باندې د قوم او د ملک خزانه تباہ او برباد کړه که د قوم سره پیسې او دولت تی بے ځایه به کروڑونه او لکونه روپۍ لګوي دلته د یو سړي کور جوړ دی 75 کروڑ روپۍ پہ لګېدلي کروڑ پیژنئ کروڑ پیژنئ 50 کروڑ روپۍ په یو کور لګېدلي 50 کروڑ مونږ جماعت جوړولو ورته مې چې هلکه دې کې څه چنده ورکړه ماته ملا صاحب لوږې ووالم لوږې ویل ووالم ویل تا خو به بېګا روټۍ خوړلي زه بېګانۍ وګیم 50 کروڑ روپۍ په کور دا ستا د ملک حال اوس دغه کروڑ پتیان او لک پتیان او عرب پتیان روچت شي په دې غریب قوم څه لوبې کوي لګیا نو بل ورځ مې یو جلسه کې وی مال والله العظیم چې تاسو ټول به جنت ته ځئ ټول د عوام به ټول جنت ته ځي او مونږ به دوزخ ته ځکه چې مونږ څه وایو هغه کوو نه وینام یو څه دا او عملم بل څه وی واعظان چو جلوه به محراب و منبر میں کند چون به خلوت میں روندا کار دیگر نو اسراف دې ته وایي چې مال او دولت سړی بې ځایه خرج کړي نن ټول ملک اسراف کوونکی اوس د اسراف کوونکی سزا بچي کم سړی چې اسراف کوي د سزا بچي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کوونکی په لاندې تاخته د جهنم کې پراته عزیزانو لاندې تاخته د جهنم ته او یا کروڑ کاله بزل لاندې تاخته او یا کروڑ کاله د هغه جان یو کروڑ د دې دنیا سل کروڑا داغه یو لک د دې دنیا سل لکا داغه یو کال د دې دنیا سل لکا داغه یو ورځ د دې دنیا سل لکا ورځ نو اویا کروڑ کالا لاندې تاخچه د جهنم ته مزل او د یو جهنمی دا بدن بدوم رغټ شي چې د یو اوګینه به تر بلې اوګې پوری 1500 کاله مزل وي دا بد اسراف کوونکو انجام نو الله دې امان راکړي عزیزانو سره حال په دې ملک روان دي دو هلاکت استاد ملک په سر ولاړ دي دو هلاکت یو مشرق او یو مغرب پاک رب دې کرم او مهرباني مونږ مشغول یو د الیکشن په مزو کې او اسنه چې یو عظیم قهرم په سر مسلط شي پزان پویم نه یو د بل قهر لامل قوم ټول ودو په عذاب گرفتار نو د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن چې د قران کریم د نزول په وخت کې هغه داو چې صحابه ته د دې ترغیب نه ورکولو چې عزیزانو چې تاسو مسلمانان شئ نو زه بدر تکورونه خ جوړ کم یا د جنېجو باندې بدر ته چې سات مرلت کیم چې چا کور نشته کور به کور د خپل کور عمران شور سات مرلت کیم نو تعلیم بالغان هغه دانو تعلیم بالغان داو چې وحدو ربکم اے قوما الله یوم نه شرک مکوای ځکه چې ان شرک لظلم عظیم د خدای سره شرک چې دا ډېر لوی ظلم دی ځان ته زموای ځکه زه د خدای خاصه ده په قیامت کې به ټول ګناہوں معاف شي که شرک دې کړی او توبه او باسي وغیرہ وغیرہ لیکن دا ځان ته چې چا زه ویلی دا گناہ به ترغه نه معاف کیږي چې ترسو په سړی الله جهنم ته نیلی نو زه موایا هر وخت دا وایا چې انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو
خدا ایس نشتا، ایس نشتا، لا ایس نشتا مگر کدینو څوک دی الا الله، بل تشتا ایس نشتا. دلا معنا دا ایس نشتا الا مگر ته. ځکه یو ورځ په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. اور سب ختم ایس بنے ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. استاد پروردگار ذات به باقی وي اور سب. نو د دې وجنا عزیزانو کوشش کوئ د اسراف نه ځان بچ سات، بے ځای پیسې مه لګوئ. زمونږ د وسه خو دغه کیږي چې دا سم واورېده